السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو داسې سیټینګ در وښیم که چیرې تاسو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به ستاسو د موبایل په سکرین باندې هم دغه نشان راسي. نو کله چې تاسو په دغه نشان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ستاسو په موبایل کې سیټینګونه او اپلیکیشنان په دغه سټایل کې به راسي او په دغه ډیزاین کې به راسي. نو دلته تاسو د خپلې خوښې اپلیکیشنان او سیټینګونه کې اچولی سئ. کوم اپلیکیشنان او کوم سیټینګونه چې تاسو زیات استعمالوئ هغه تاسو دلته کې اډ کړئ. نو بیا که مو هر شی خلاصوئ سمپله په هغه باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به هغه خلاصیږي. نو تاسو که هر شی خلاص کړی وي ګوره دغه نشان به دلته موجوده وي سمپله په دې نشان باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ته به دغه خلاصیږي. نو دلته بس تاسو هر شی خلاصوئ سمپله تاسو په هغه باندې کلیک کوئ هغه اپلیکیشن یا هغه سیټینګ به تاسو ته خلاصیږي. نو خوندور سیټینګ ده. تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه سیټینګ در وښیم چې دغه سیټینګ تاسو څنګه په خپل موبایل کې اډولی سئ. نو ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی سئ. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه له تاسو پرمیشن غواړي سمپل به تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ او بیرته به بیک ته ولاړ سئ شاته به ولاړ سئ. کله چې بیرته تاسو شاته ولاړ سئ نو دلته اوس له تاسو یو بل سیټینګ غواړي یو بل پرمیشن غواړي سمپله دا ګوره لاندې د دغه اپلیکیشن نوم رالی دلته به هم تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ او دلته به یې لاندې الاو کوئ. کله چې تاسو دغه الاو کوئ بیرته به بیا شاته ولاړ سئ. کله چې تاسو شاته ولاړاست ګوره اوس تاسو کتلی سئ چې دغه اپلیکیشن موږ ته خلاص و. نو کله چې اول وار دغه اپلیکیشن خلاص سي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. راځو ګوره اوس په دې کې دوه سیټینګه کوو. اول ګوره راځو دلته ویو ته په ویو کې دلته تاسو د دې سټایل مایل وغیره دا شان ور چینجولی سئ او دلته به هم په دې الاو بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره دغه به هغه ډیزاین وي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د دې سایز ورکوشنی کړئ دلته ګوره تاسو سایز ورکوشنی کولی سئ او کوم سټایل چې راځي د هغه ګوره سایز دلته تاسو ورکوشنی کولی سئ. بیا راځي ګوره په دې کې آیکن سایز دا کوم اپلیکیشنان چې دلته دي کې د دغو تاسو سایز ورغټوئ کوشنی کوی سئ. ګوره ماوس کوشني کو تاسو کتلی سئ چې هغه څونه زیات کوشني رالو. دغه رقم په دې کې آیکن کاونټ دلته تاسو هغه آیکنان ډېرولی او کمولی سئ چې مثال ډېر دې راځي مابینځ کې د فاصله کمې یا د زیاتې هغه ټول تاسو دلته ورښولی سئ. نو دلته بیا تاسو آیکن فونټ سایز دلته بیا تاسو د کومې اپلیکیشنانو نومان چې د دغو سایز ورغټولی او کوچنی کولی سئ. نو دغه سیټینګونه د کوم چیرې کول دغه تاسو کولی سئ. بیرته شاته راځو په دې کې یو بل سیټینګ کوو. ګوره په دې کې بل اپشن ده ټریګر. نو په دغه ټریګر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټریګر باندې کلیک وکړئ په دې کې سمپله یو سیټینګ وکړئ دغه سیټ لنچ ګیسچر په دې باندې به تاسو ګوره کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دلته وایي سلیکټ ګیسچر اکشن یعنې که چیرې بیا تاسو په دا ګوره دلته دا نشان راغلی ده دا نشان چې تاسو کوم طرف ته کش کړئ هغه اپلیکیشنان هغه سیټینګونه تاسو ته راواړوي. ګوره اوس دلته دا مین پورته سې کش کړي یا پورته لاندې دواړه یا دغه رقم دې طرف ته یا لاندې هر طرف هر څه یو سیم ورښوئ هغه تاسو ورښولی سئ. نو زه راځم په دې کې دغه اول یو مار وښوئ زه مثال دا نشان پورته کش کړم بیا دې ماته هغه اپلیکیشنان راځي. نو کله ګوره دا سیټینګ مور وښوئ سمپله بیرته تاسو شاته ولاړ سئ. نو دغه رقم ګوره زه شاته رالمه. اوس ګوره تاسو کتلی سئ چې دلته موږ سره دغه نشان شته. ګوره تاسو کتلی سئ دا نشان شته. اوس سمپله ګوره په دې نشان باندې تاسو دا رقم پورته کش کړئ. کله چې تاسو هغه پورته کش کړئ ګوره تاسو کتلی سئ فلحال په دې کې یو شی هم نه دی اډ نه په دې کې یو اپلیکیشن شته نه په دې کې یو سیټینګ شته. نو دې لپاره ګوره دلته یو جمع بټن ده په دغه جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جمع بټن کلیک وکړئ ګوره تاسو ته وایي تاسو څه شی دلته کې اډوئ اپلیکیشن یعنې ګیمونه اپلیکیشنان کوم نور شان. نو اوله راځي اپلیکیشن ته ګوره په دې اپلیکیشن مو کلیک وکړئ. اوس ګوره زه راځم په دې کې تاسو ته وایي ستاسو په موبایل کې چې هر څونه اپلیکیشنان او ګیمونه انسټال وي هغه به ټول تاسو دلته راواړي چې اوس په دې کې ته څه شی اډوې. نو دغه رقم زه راځم دلته زه څو اپلیکیشنان ورښیم. زه ورته یم ګوره یو مې فیسبوک کې اډ کړئ یو فلش لایټ کې اډومه او دغه رقم زه راځم دلته څو نور شان کې اډومه یو دا لایم نیټ ټي وي دا اپلیکیشن کې اډومه او لاندې راځم دغه رقم پلی سټور مې کې اډ کړئ او یو اخیری بل شي کې اډوم. دلته راځم واتساپ ته یو واتساپ کې اډوم. سمپله ګوره په هغو اپلیکیشنان به سی نشان ولګوئ بیا لاندې ګوره ډن بټن ده په دې بټن به کلیک وکړئ. تاسو کتلی سئ چې فلحال ګوره کوم شان هلته موږ ورښولي وو هغه دلته رالو. ګوره په دې کې دا جمع بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته نور شان هم راځي. ګوره شارټ کټ په دې شارټ کټ کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو نور شان هم اډولی سئ. ډایرکټ میسج یعنې ترو دې بیا یو چا ته میسج ولاړ سي میوزیک پلیر دغه رقم دا شان هم ته تاسو اډولی سئ. نو بیا په دې جمع بټن باندې کلیک کول ته ګوره اکسیسیبلیټیز کې هم دلته تاسو
تاسو دا شان ورکولی سئ. ګوره بیک بټن ورکولی سئ، هوم سکرین شاټ هم ګوره ورکولی سئ. بیا هر څو ګوره دلته سکرین شاټ اپشن راغلی، کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ د موبایل له سکرین څخه به سکرین شاټ واخیستل سي. ګوره دې لپاره دا یو بل سټینګ هم درڅه غواړي، نو سمپل ګوره اکسیبیلیټي ته سره راځي. دلته به اوس تاسو هغه اپلیکیشن پیدا کړئ، انسټال سروسز په دې به کلیک وکړئ. په دې سکل هم کلیک وکړئ، ګوره ویل لانچر لاړې دې اپلیکیشن هم ده، دې ته به هم سمپل تاسو دلته پرمیشن ورکړئ. کله چې ګوره تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ، اوس ګوره دا سکرین شاټ هم اخلي. کوم چیرې سکرین شاټ اخیسئ سمپل ګوره دا خلاصوئ، دلته سمپل په دې سکرین شاټ کلیک کوئ. کله چې تاسو په سکرین شاټ کلیک وکړئ نو اوس به له سکرین څخه سکرین شاټ واخیستل. ګوره تاسو کتلی سئ چې له سکرین څخه سکرین شاټ واخیستل. ګوره سکرین شاټ سیو دا په ګیلري کې سیو. نو یعنې دلته تاسو نور هم ډېر شیان ډولی سئ، دغه رقم اپلیکیشنه نور هر رقم سټینګ مې ډوئ هغه تاسو دلته کې ډولی سئ. ګوره دا سکرین شاټ نو سمپل خالي په دې باندې کلیک کوئ، که مو د خپلې خوښې شي کې ډوئ جمع بټن باندې کلیک کوئ، ګوره دا ټول شیان تاسو دلته کې ډولی سئ. نو خوندور سټینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.